شارټکټ 3 دانې شارټکټ دي. اوله خو مو ویلي وه چې کنټرول A Alt Select، او دومه مو د 19 دپاره ده چې پیسټ کنټرول V ده، او دریم شارټکټ چې دی کنټرول C ده چې کاپي کوي، او څلورم شارټکټ چې دی کنټرول X چې کټوي یو شی وړي. دا چې د هر شی مو را کاپي کړي را کټ کړي، دا به د ټول لپاره یو شی کاپي یعنې چې کښېږدئ کاپي کنټرول V ده. راځو دوستانو د 19 دپاره شارټکټ کې مو هم درته وښودل چې دغه د کیبورډ شارټکټ دی، او درس مو هم پر دغه باندې و. راځو دوستانو راځو د فونټ ته. څه رقم فونټ ورکوئ، یعنې فونټ خپل د خط هغه شکلیات ته ویل کېږي چې مثلا په کوم شکل باندې ته غواړې دغه ستا لیکنه چې تاسو ګورئ نوې یعنې دغه لیکنه ته مو بله کوم فونټ ورکړلی، دا شکل مو تغیر کړئ. هر کوم فونټ چې غواړئ تاسو کولی شئ دلته فونټونه ورته انتخاب کړئ، ستاسو په خوښه به فونټ اپلای کېږي. او راځو دلته بولډ دی، بولډ لیکلی دی یعنې بولډ. د دې شارټکټ به اوس نه درته وایم، خو اوس درته به وایم چې بیا په راتلونکي بیا ستاسو په یاد وي. د شارټکټ چې دی کنټرول B شارټکټ بولډول، وینې بولډ یعنې دا خط پنډول، یعنې دا پنډې راولي. او دوم اپشن چې دی ایټالیک دی، د خط یو اندازه کږول. ځینې ځایونو کې یا په ځینې چاټونو کې دا خلک غواړي د دغه خطه یا د لیکنې یا د ډاکومنټ دغه د سر ټایټل یې ور کوږ کړي، نو تاسو کولی شئ چې په خپل په خوښه یوه اندازه کوږ بېرته کولی شئ چې بېرته سره وسپړل شي. دوم انډرلاین، ځینې لیکونو کې یا په ځینې شیانو کې چې تاسو یو چا ته مشخص کوئ چې هغه توجه دې ته راوړي، نو ځینې وخت خلک یو مبلغ یوه اندازه پیسې چې څوک یو چا ته په لیکنه کې ورته ښیي، نو ورته انډرلاین یې کړي. انډرلاین یې کړي تر څو پورې هغوی دې ته متوجه شي او وپوهېږي چې دغه لیکنه کې د دې انډرلاین یې کړي، په دغه لیکنه کې یا په دغه شي کې د ده هدف دغه شی ما ته راښیي، هغه کوم کس چې دې ته لیکنه یا دغه ډاکومنټ استولی دی. او دغه چې دی ځینې دغه لیکنې چې دی په دا ځینې خارجي مجلو کې یا ځینې په خارجي ورځپاڼو کې ځینې دغه رقم دغه سټریک په نامه باندې دغه یو لیکنه کاروي چې هغه ځینې خطونه په دغه منبعض باندې لیکنه راغلې وي، خط یې نیمه کړی وي، لکه هغه د انډرلاین د منځ باندې راځي. وینې دغه لیکنې په ځینې مجلو په ځینې شیانو کې راځي. او بل د فونټ سایز، څونه سایز غواړې، اندازه یې څونه ده. مثلا ته مونوګراف لیکې یا مثلا تا ته استاد وایي چې ما ته د مونوګراف دغه چې تاسو لارښود استاد دی وایي د مونوګراف د لیکنې سایز باید 12 وي، او ټایټل یې مثلا 40 یا مثلا 20 وي یا 19 وي، هر اندازه چې درته ټاکلې وه، خو د مونوګراف د لیکنو اندازې درته ښیي. نو تاسو کولی شئ دلته اندازه ورته انتخاب کړئ، که 20 ورته انتخابوئ هم یې درته ښیي، که 10 ورته انتخابوئ د راته پورې، او د راته نور ښکته نشي تللی. هغه بیا د ډراپ فونټ په نامه باندې دغه کولی شئ چې نور هم ښکته ولاړ شئ او نور هم پورته ولاړ شئ، چې هر څونه ډبلوئ هر څونه لوړ ځئ ګوره تر 120 پورې زه دا یم ولاړم، تاسو وینئ 120. تاسو کولی شئ خپل په خوښه باندې هر څومره چې دا فونټ غواړئ نور هم ډبل کړئ، حتی یو توري هم راوستلی شئ X2 داسې کولی شئ، تاسې په توان ونیسئ، یعنې 2 په توان د 2. بیا تاسو کولی شئ چې د دغه څخه استفاده وکړئ. او راځو دوستانو ټیکس کلر دی، تاسو څه غواړئ چې د ستاسو لیکنې ته تاسو کلر ورکړئ،
که غواړئ چې کلر ورکړئ نو راځئ پر کلر کلیک وکړئ څه رقم کلر غواړئ سور شین ژړ تور هر رقم رنګ چې غواړئ ګوره زه به دا سور کلر ورکړم دا ستاسو فونټ ته سور کلر ورکړئ تاسو کولی شئ چې هر څومره مو لیکنې ته یې ورکړئ ټوټل لیکنې ته ځانګړي ځای ته هر رقم کولی شئ او دوم ټکسټ هایلایټر دی هایلایټر خو تاسو ته دوستان معلومه ده لکه دا چې موږ اپلای کړی دا هایلایټر دی دا موږ هایلایټ کړی دی دا یعنی که تاسو په دا ځینې ځایونو کې وي یا مثلا په پوهنتون کې وي یو محصل د هایلایټر استعمالوي د هایلایټر د دې لپاره استعمالوي چې کله دی په کتاب کې په یو شي کې دا لیکنه نښاني کوي نو په هایلایټر یې وي هغه خط نه خرابوي صرف تا ته یې هایلایټوي لکه دغه چې موږ دلته هایلایټ کړی دي دغه یې ښه بیلګه یې نوم نه ده تاسو کولی شئ دغه هایلایټر په کمپیوټر کې استعمال مثلا زه راځم په لیکنه یا ډاکومنټ کې دغه لیکنه زما څخه ورکیږي یا دغه مهم عنوان دی یا مثلا استاد امتحانونه دي استادانو سوالونه راوړي دي تاسو ته وایي دغه سوالونه موږ راوړي دي د مکتب په دوره کې دا ډېر وي خو د پوهنتون په دوره کې تاسو ته عموما وایي چې دغه درسونه وګورئ تر دغه ځایه درس وګورئ بیا تاسو خپل په کولی شئ چې خپل په خوښه باندې څه شي وکړئ هغه مهم هلته موضوعات یې هغه نوټ کړئ ځان سره یعنې په هایلایټ یې ووایي چې تاسو ته معلومه چې دا موږ بیا د دې څخه په امتحان کې استفاده کوو هغه راټول کړئ که تاسو کولی شئ هر کوم هایلایټ ورکړئ دا موږ دا هایلایټ ورکړل نو انشاءالله تر دغه ویو ګروپه پورې دغه ویو ګروپ چې دی دا موږ خلاص کړئ چې دلته د فونټ په نامه باندې دا ګروپ یې دی چې فونټ ګروپ دی بیا راځو پاراګراف دی بیا راځو انسرټ دی بیا ایډیټینګ دی په دغه ګروپونو کې دا نور دوه درې ګروپه به پاتې شي د نن ورځې لپاره دا د فونټ ګروپ مو خلاص کړئ تر بله درس پورې ښه وخت ډېره مننه